په شمال کې د پوځي اصلاحاتو کمیسیون لپاره مولوي عطاالله د نوي رئیس په توګه معرفي شو. د نوموړي د پیژندنې پر مهال مولوي احمد الله شادان څرګنده کړه چې دغه کمیسیون د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله په حکم جوړ شوی او د مشرتابه لخوا د تصویب شوي ځانګړي کړنلارې له مخې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو د عمومي ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا کړنلاره په 23 مادو او 4 فعالیتونو کې تنظیم شوې ده. هغه زیاته کړه په سرحدي ولایتونو او زونونو کې د دې کمیسیونونو له جوړېدو څخه موخه د مجاهدینو په نظامی چارو کې د اصلاحاتو راوستل دي او په بلخ ولایت کې چې د شمال زون له سترو ولایتونو څخه شمیرل کیږي د استخباراتو ریاست، امنیه قمنداني او 209 الفتح قلوردو د پوځي اصلاحاتو کمیسیون د څارونکو بنسټونو په توګه معرفي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت رئیس د ارکان او د پوځي اصلاحاتو د کمیسیون استازي مولوي عبدالرحیم احمد وویل چې دغه کمیسیون د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو په تایید جوړ شوی او ټول غړي یې مکلف دي چې په دوامداره توګه لازمه څارنه ترسره کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې په اسلامي امارت کې هیڅوک حق نه لري چې له نامشروع ډلو او اشخاصو سره اړیکه ونیسي. هیڅوک باید د جهاد له نوم څخه ناوړه ګټه پورته نه کړي او دغه کمیسیونونه په ټولو سرحدي ولایتونو کې جوړ شوي او فعالیتونه یې په نورماله توګه دوام لري. د غونډې په پای کې د بلخ ولایت مقام د کارکونکو چارو رئیس مولوي بخت محمد مومنیار د شمال زون د نظامی اصلاحاتو کمیسیون د مسؤل په توګه د مولوي عطاالله د ګمارنې فرمان ولوست او ټولو مسؤلینو نوموړي ته د دندې په ترسروي کې د بریالیتوب دعا وکړه.